ښځې څه متعه کړې دی هغه د تا جناب ابوبکر لور دی. دا یو اهل سنت عالم. متعه او زنا کې فرق څه دی تا ته پاته نشته کنه. دا خو بیا عام واده کوم واده دی بیا پرمننٹ کوم واده دی بیا باره کوم چک ویلی شي چې دا زنا دی. بهترین جواب دی عام شیا ورته کوي چې کله ضرورت پیش کې هغه ټیم کې دی. کله ماته ضرورت ما ته پر جایز دی چې دا کوي شم. ان شاء الله ما کوشش ته چې څوره ضروری زه تاسو مخامخ شم او د تاسو سوالو جواب زه تاسو درکم او خپل سوالونو جوابونه زه تاسو راواخلم. سنت والجماعت سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و ویډیو نشر شوې ده د دغه کس لخوا نه داسې یو څه ادبي کس معلومیږي ځکه کنځلې نه کوي. نور خو یې ټول کنځلې کوي. دا کس کنځلې نه کوي خو هیله مې دا د ترې نسې دا دروغ هم پرېږدي. کنځلې خو دې نه دي کړي دا د تا په ادب باندې دلالت کوي. خو کوشش وکړئ چې دا دروغ هم پرېږدي. څه خبرې یې کړي دي په قرآن عظیم شان باندې او د اهل سنت والجماعت په کتابونو باندې. پکار خو دا و د الله بنده سې له امامانو دی یوه خبره راوړې وای. پکار خو دا و چې له قرآن نه دی یو صریح آیات راوړی وای. خو په دې کې سبحان الله تاسې عاجزه یاسته. نه په قرآن کې دلیل لرئ او نه په اهل بیتو کې دلیل لرئ. نو اوس غوږ چې زه دې پوهه کړم په قرآن او په اهل بیتو باندې رضوان الله علیهم اجمعین. دوستانو یو کلیف دی موږ په میډیا کې چلیږي. یو کس د هغه 2-3 ورځې له موږ سره خبرې کړې دي قناعت نه کول خبرې ته غوږ نه نیودل. نو له هغه سره ما لږ الزامي بحث کړی ده. هماغه ټوټه دی بحث نشر شوی ده. نو بیا دا کس راولاړ شوی ده. نو اعتراضونه یې کړي دي. د اهل سنت والجماعت کتابونه یې را اخیستلي دي. خو کار دا ول چې دوی خپل کتابونو نه کوم دلیل راوړی وای خو را یې نه وړل ځکه لري یې نه. نو اوس به انشاء الله الرحمن د دې هرې خبرې جواب ورکوو. د متعې حراموالی په قرآن کې، د متعې حراموالی په احادیثو کې، د متعې حراموالی د دوی په کتابونو کې. اوله سر راځو قرآن عظیم شان ته. د دوی ټول عمر عادت داسې جوړ شوی ده چې دوی په قرآن عظیم شان کې له آیات نه یو لفظ را اخلي یا یو 2 لفظ را اخلي فقط. د قرآن ترتیب ته نه ګوري، د قرآن سیاق ته نه ګوري. د قرآن عادت دا د کله چې د حرامو په اړه باندې بیان کوي. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. حرام بیانوي بیانوي بیانوي. وروسته بیا بل آیات کې راځي ویسألونک ماذا أحل لهم. هغه حرامي لارې ښیي بیا وروسته له هغه نه حلالې لارې مؤمنانو مسلمانانو ته ښیي. بل ځای کې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. وروسته راځي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم ان تر بل آیاته والمحصنات من النساء. وروسته بیا الله جل وعلا حلال ښځې ښیي چې له کومو ښځو سره نکاح کول حلال دي. مخکې حرام وښودل اوس وروسته حلال نکاحګانې راته ښیي مؤمنانو مسلمانانو ته. د دوی ستونزه په دې کې ده چې د قرآن مخ ته وروسته نه ګوري. فقط د یو لفظ ته خوشحاله دي چې د متعې لفظ په قرآن عظیم شان کې راغلی. دغه کس له یو آیات نه څو الفاظ را اخیستلي دي. مخکې آیات یې پرې ایښی ده وروسته آیات یې پرې ایښی ده. راځو اوله سر په قرآن عظیم شان کې په صریحو الفاظو او په آیاتونو باندې د متعې حراموالي ته بیا وروسته احادیثو ته ځو. د 5مې سپارې په دغه آیات کې الله جل وعلا وایي والمحصنات من النساء. له واده سوو ښځو سره یعنې چې د بل چا په نکاح کې یوه ښځه وه له هغې سره نکاح حرامه ده. الله جل وعلا له دې نه وروسته وایي واحل لکم ما وراء ذلکم. له دې نه مخکې الله جل وعلا هغه ښځې موږ ته وښودلې چې له هغو سره نکاح حرامه ده. اوس الله وایي چې له دغه ښځو نه وروسته له نورو ښځو سره نکاح حلاله ده. نکاح حلاله ده. واحل لکم حلاله ده د تاسې دپاره ما وراء ذلکم له دې ښځو نه وروسته چې مخکې الله جل وعلا وښودلې چې له دې سره نکاح حرامه ده. ان تبتغوا چې تاسې طلب کړي باموالکم په خپلو مالونو یعنی مهرونو سره. محصنین داسې ښځې به وي چې پاکې به وي عفیفی بوي. غیر مسافحین زنا کوونکي به نه وي. دغه محصنین راځي د دې کتابونو کې امام صادق علیه السلام څه وایي. دوستانو الکافي د دوی معتبر کتاب ده د شیخ کلیني صاحب 1 جلد 178 صفحه ده. په دې کې یو روایت راوړي علي ابن ابراهیم دا سند ده عن ابي عبد الله عليه السلام. امام صادق علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه په باره د هغه سړي کې چې هغه متعه کوي. اتحصنه لدنه پوښتنه کوي له امام صادق علیه السلام آیا دا متعه یو انسان پاک دامن جوړولی سي؟ امام صادق علیه السلام ورته ویل قال لا نیسي جوړولی. انما ذاک على شیء دائم
چې څوک پاک دامن جوړیږي هغه په دائمي نکاح سره جوړیږي، په متعې سره نه جوړیږي. د امام صادق علیه السلام خبره د دوی په معتبر کتاب په کافي کې هغه وایي چې هغه څوک پاک دامن جوړېدلی سي چې هغه دائمي نکاح کوي. په متعې سره یو څوک پاک دامن نسی جوړېدلی، یعنی عفیف نسی جوړېدلی. اوس قرآن عظیم شان کې رب العالمین وایي چې تاسې په خپلو مالونو سره یعنی مهرونو سره پاک دامنې ښځې وغواړئ، عفیفې ښځې وغواړئ، غیر مسافحین یعنی زناکاره به نه وي، زنا کوونکي به نه وي. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. کله چې تاسې بیا له دې ښځو نه ګټه اخیستلو وخت راغلل نو تاسې دوی ته خپل مهرونه ورکړي، ادا یې کړي ورته. دلته دوی وایي چې د فاتوهن اجورهن له دې نه مراد څه شی ده؟ له دې نه مراد هغه ده چې 1 ساعت 2 ساعته د له یوې ښځې سره تیر کړل د متعې دپاره یا یوه هفته یوه میاشت، نو هغه پیسې ورکړی. دوی ته وایو چې تاسې یو شی زده کړی، د قرآن تفسیر په قرآن سره وکړي، د قرآن تفسیر په خپله خیټې باندې مه کوئ. الله جل وعلا وایي فاتوهن اجورهن. دا اجورهن مراد دلته څه شی دي؟ مهرونه دي. له دغه آیات نه وروسته په بل آیات کې الله جل وعلا وایي فانکحوهن. تاسې په نکاح باندې وغواړئ دا ښځې باذن اهلهن، د کور د سرپرستانو په خوښ او په اجازه باندې وغواړئ. وآتوهن او ورکړئ دوی ته اجورهن، مهرونه دي دوی. یعنی په دې آیات کې له اجورهن مراد څه شی ده؟ مهرونه دي. تاسې راځئ سورة الاحزاب کې 50 نمبر آیات ته. یا ایها النبی، ای د ما پیغمبره، انا احللنا لك ازواجك التي آتیت اجورهن. ای پیغمبره ما حلال کړي دي د تا دپاره بیبیانې دي تا، التي هغه بیبیانې آتیت اجورهن چې ورکړي دي تا هغوی ته مهرونه دي دوی. یعنی اجورهن په قرآن عظیم شان کې ترې مراد مهرونه دي. دا د اجورهن تعریف. قدرمندو په دې باندې پوهه سولاسه چې اجورهن د نکاح په اړه په قرآن عظیم شان کې راغلي، له هغه نه مراد مهرونه دي او په مختلفو آیاتونو کې مو درته وښودل. د قرآن تفسیر به په قرآن کوو، نه داسې چې دوی د خپلو نفسي خواهشاتو برابر کوي. راځو اوس دې ته قرآن عظیم شان متعه حرامه کړې ده. هغه دلایل له قرآن اوس غوږسه، داسې دلایل به دې له قرآن راوړي وو. الله جل وعلا د سورة النساء د 5 سپارې اول آیات ورپسې چې 40 آیات ته په 25 آیات کې رب العالمین جل وعلا څه وایي؟ ومن لم یستطع منکم طولا. الله جل وعلا وایي په تاسې کې چې څوک طاقت نه لري، طولا د مال، څنګه طاقت نه لري؟ ان ينكح المحصنات المؤمنات، چې هغه د له اصیلو ښځو سره نکاح وکړي. له اصیلو ښځو سره د نکاح طاقت د مال د ولور نه لري، نو هغه د څه شی وکړي؟ فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. رب العالمین وایي بیا د له هغه وینځو سره نکاح وکړي چې د دوی لاس د هغو مالکان جوړ سوي وي، چې هغه مؤمنانې وي. متوجه سي دلته الله وایي څوک چې طاقت نه لري په تاسې کې له آزادو اصیلو محسنو ښځو سره د نکاح، نو هغه د څه شی وکړي؟ هغه د له وینځو سره چې مؤمنان وي له هغو سره د نکاح وکړي. داسې نه دی ویلي چې هغه د متعه وکړي، ځکه متعه خو په کمو پیسو باندې هم کېږي، په 100 روپۍ 200 روپۍ باندې هم کېږي. الله وایي څوک چې طاقت له آزادو محسنو اصیلو ښځو سره د نکاح نه لري، یعنی ولور نه لري، اسباب نشته ورسره، نو هغه د څه شی وکړي؟ هغه که چیرې وینځي مؤمنې ولې له هغو سره د نکاح وکړي، که چیرې هغه نه وي نو انتظار دې وکړي. په نورو آیاتونو کې راځي که متعه حلاله وای نو الله جل وعلا بدل ویلي وشي ومن لم يستطع منكم طولا فليتمتع. دوی دې متعه وکړي، ځکه متعه په کم مصرف او په کمو پیسو باندې کېږي. اول دلیل له قرآن په همدغه آیات پسې چې متعه په قرآن عظیم شان کې حرامه ده. دوم دلیل په قرآن عظیم شان کې چې متعه حرامه ده، سورة المؤمنون الله جل وعلا وایي والذین هم لفروجهم حافظون. الله وایي کامیاب مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د خپلو شرمګاو حفاظت او ساتنه کوي، الا على ازواجهم، استثناء ته وګوري. الله جل وعلا وایي مګر د دوی خپلې بیبیانې او ما ملکت ایمانهم او وینځي. الله جل وعلا دوم وینځي ښیي چې د دوی لاسونه د هغو مالکان سوي وي. الله وایي فانهم غیر ملومین، په خپلو بیبیانو کې دوی ملامت نه دي، او هغسې ما ملکت ایمانهم دي. فمن ابتغا وراء ذلک، له خپلو بیبیانو نه او له وینځو نه بغیر که څوک په بل څه شي پسې وګرځېدل، نو فاولئک هم العادون، نو دا تجاوز کوونکي خلق دي، یعنی په حرامو کې مبتلا خلق دي.
تاسې وګورئ که چیرې له خپلو ښځو نه پرته متعه روا نو الله جل وعلا به دلته د متعې استثنا کړې وای، لیکن دلته فقط یوازې د خپلو بیبیانو الا علی ازواجهم ازواج هغه دائمي نکاح ته چې ښځه له خاوند نه میراث وړي او خاوند له ښځې نه میراث وړي، لکه په سورة النساء کې الله جل وعلا وای ولکم نصف ما ترک ازواجکم. دا دوم دلیل شو په قرآن کې په حرمت د متعې. دریم دلیل په قرآن عظیم شان کې په حرمت د متعې. الله جل وعلا سورة نور کې وای په 33 نمبر آیات کې وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا. الله جل وعلا وای هغه کسان دي ځانونه پاک دامنه وساتي، پاک دي وساتي، عفیف دي وساتي چې څوک د نکاح طاقت نه لري. یعنی مثلا اسباب د نکاح مهر دا نه لري، طاقت یې نسته، نو دې ځان پاک دامنه وساتي تر څو الله جل وعلا وای حتی یغنیهم الله من فضله، تر څو زه دوی ته په خپل مهرباني سره دا اسباب د نکاح او مهر ورته ورکوم. که چیرې متعه روا وای نو الله جل وعلا به دلته داسې ویلي وای د وليستعفف الذین پر ځای به ویلي وای چې وليتمتع الذین لا یجدون نکاحا. هغه کسان چې د دائمي نکاح طاقت نه لري نو هغوی دې متعه وکړي. څونه وليستعفف الذین، الله وای پاک دامنه دي اوسیږي هغه کسان، یعنی متعه دې نه کوي، زنا دې نه کوي، ځانونه دې پاک وساتي څوک چې د نکاح د واده طاقت نه لري. د دې آیات په تفسیر کې د دوی معتبر و تفسیر ورته ځو، راځئ هغه تفاسیر هم د دوی وګورو چې دوی څه وایي. قدرمندو دا د دوی معتبر تفسیر ده، تفسیر مجمع البیان د شیخ طبرسی ومجل صفحه 244 صفحه ده. په دې کې د دې آیات په تفسیر کې وایي وانکحوا الایام منکم، د دې په تفسیر کې وایي زوجوا ایها المؤمنون من لا زوج له، ای مؤمنانو هغه خلقو ته نکاح ودونه وکړي چې هغه واده نه لري من احرار رجالکم و نسائکم، او دا کار وای مندوب او مستحب ده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال، وای نبی علیه الصلاة والسلام سره په صحیح سند سره دا خبره ثابته ده چې نبی علیه السلام وای چې تاسو د ما په سنتو باندې عمل وکړئ چې د ما له سنتو نه ومن سنة النکاح، او د ما له سنتو نه څه شی د نکاح ده. وقال صلى الله عليه وسلم، ورته وګورئ مسلمانانو دا ضروري خبره ده، یا معشر الشباب، دا حدیث د مو کتابونو راوړی صحیح سند سره او د دوی کتابونو راوړی ده. ګوري دوستانو، یا معشر الشباب، وای نبی علیه الصلاة والسلام ځوانانو ته ویل من استطاع منکم الباءة فليتزوج. نبی علیه السلام ویل که په تاسو کې څوک طاقت لري هغه دې نکاح وکړي، واده دې وکړي. فانه اغض للبصر، د سترګو ساتونکی د واده نکاح کول، واحسن للفرج، او د شرمګاه ساتونکی د نکاح واده کول. ومن لم يستطع، څوک چې طاقت نه لري فعليه بالصوم، داسې که چیرې متعه حلاله وای ومن لم يستطع، څوک چې د واده طاقت نه لري نو هغه بیا د روزي پر ځای باندې بیا داسې ویلی فعليه بالتمتع، یعنی هغه د متعه وکړي. ګورئ دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل چې فمن لم یستطع، څوک چې د دائمي نکاح طاقت نه لري، د واده طاقت نه لري، نو هغه د بیا څه شی وکړي؟ روزه دې ونیسي. اوس ګورئ مسلمانانو، روزه سخته ده که متعه؟ یا روزه سخته ده، له سهاره تر ماځخامه پورې به وږی تږی ګرځېږي. متعه خو په لیږ خورما، په لیږ وریځو، په 100 روپۍ، په 200 روپو باندې متعه کېږي، سړی به د ټولې ورځې له تکلیف نه خلاصي. ولې نبي علیه السلام دلته هغه اسانه عمل ونه ښودل؟ خو معلومه خبره سوله چې متعه حرامه ده. که چیرې متعه حلاله وای نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دلته د روزي پر ځای باندې متعه ښودلې وای. نبی علیه السلام وایي که په تاسو کې څوک طاقت نه لري هغه دې څه شی وکړي؟ هغه دې روزه ونیسي. نو معلومه خبره سوله چې متعه حرامه ده. که چیرې حرامه نه وای دلته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ښودلې وه. قدرمندو دغه هغه قرآني آیاتونه ول دلایل ول په حرمت د متعې باندې له قرآن عظیم شان نه. اوس راځو احادیثو ته د اهل سنت والجماعت چې کوم معتبر کتابونه دي او بیا ځو د دوی کتابونو ته. کله وخت کې چې متعه په اسلام کې د 2-3 شپو دپاره اسلام روا کړله او بیا یې وروسته حرامه کړله، له قرآن نه مو دلایل واورېدل. اوس راځو احادیثو ته. اول بخاري شریفې ته. په بخاري شریفه کې 5115 نمبر حدیث ده. دي علي رضي الله عنه لزوينا رواية محمد ابن الحنفية، دي علي رضي الله عنه زويدة أغواي أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنه تا دي حرمت دي متعه دلیل نو رسیدلی، نو غبا کله کله خلقو تویل چې د ضرورت په وخت کې متعه کویه. نو بیا علي رضي الله عنه ورباندې خبر سول. علي رضي الله عنه منع کړل سلدين رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړي یا متعه حرامه ده. بیا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه لا اغنى راوګرځیدل او بیا هغم
په حرمت د متعې باندې فتوا ورکوله. څه وایي؟ قال لابن عباس، علي رضي الله عنه ابن عباس ويل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نبي عليه الصلاة والسلام منع کړی ده عن المتعة لمتعينه وعن لحوم الحمر الأهلية زمن الخيبر. دا د بخاري شریف حدیث ده واخرجه مسلم 1400 لمبر حدیث په مسلم کې دا حدیث راغلی ده. اول دلیل له بخاري او مسلم نه، دا معتبر کتابونو د اهل سنت والجماعت دي. له دوی نه مو هیله دا ده چې تاسې د معتبرو کتابونو ته لیک سر ورښکاره کوئ، په هغه کمزورو پسې مه ګرځېږئ. راځو بیا مسلم ته 1406 لمبر حدیث ده. ربیع له خپل پلار نه روایت کوي، دی وایي وایي قال وایي پلار مې وایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما نبي علیه الصلاة والسلام ویل د مکې د فتح په ورځ باندې، وایي قائما بین الرکن والباب وهو یقول ایها الناس، وایي نبي علیه السلام وایي چې ای خلقو إني كنت أذنت لكم، وای ما تاسو اجازه درکړې وه فی الاستمتاع په چا کې په متعې کې، الا خبردار وان الله بشک الله جل وعلا حرمها الى يوم القيامه، تر قیامت پورې الله جل وعلا دا متعه حرام کړله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې په فتح کې دا خبره په دې خاطر وکړله چې ټول خلق په دې باندې خبر سي. یو ځل خو په خیبر کې دا حرام سوی ولا، دلته د خلقو د خبرداري لپاره بیا هم دا خبره پسې وکړله. دا د مسلم شریف بل حدیث. قرآن عظیم شان کې مو د متعې په اړه دلایل واورېدل چې د مؤقت وخت نه وروسته متعه حرامه سوله، یعنی د 2-3 ورځو دپاره چې حلاله سوې وروسته حرامه سوله. د اهل سنت والجماعت په معتبرو کتابونو کې مو واورېدل چې متعه حرامه ده. اوس راځو د دوی کتابونو ته، د دوی کتابونه را سره وګورئ. دوستانو دا د دوی اول کتاب د معتبر کتاب وسائل الشیعه د حور العمل یوستم جلد صفحه 12 روایت لمبر 6380 محمد بن الحسن سند عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام، لإمام علي عليه السلام روايته قال، وإمام علي عليه السلام ويل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، نبي عليه السلام حرام کړل د خیبر پورز لحوم الحمر الأهلية د محلي خروغوخي حرام کړل، ونکاح المتعة او متعي حرام کړل. دا د امام علي عليه السلام خبر د دوی اول کتاب. دوم کتاب بحار الانوار، بحار الانوار دی علامه مجلسی سلم جلد صفحه 313 لمبر. په دې کې تاسو وګورئ دوستانو عجیبه روایتونه دي دوی. الحسين بن سعيد دا راځي په دې ځای کې وګورئ. وایس قال عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، خپل ځان دی مور باندې مرداروه، می چټلوه په دې باندې، او خپل ځان دی مبي قدره کوه په دې باندې، او مدي بل چا ناموس بي قدره کوه په دې متعې باندې. یوه خبره راځي دغه بل روایت په امدغه ځای کې لحسين ابن سعيد لدينا ابن أبي عمير عن هشام دا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجر، يعني دا متعا په موږ کې څوک نه کوي مګر زانیان فواجري کوي. څوک وایي؟ عن أبي عبد الله عليه السلام. دا روایت دا پورتنی روایت تاسې وګورئ. دا و د دوی له کتابونو روایتونه، له قرآن عظیم شان نه، له صحیحو احادیثو د دوی له کتابونو مې په دې خاطر باندې دلایل راواخیستل چې د دوی زړونه ورباندې مطمئن سي. لیکن اهل سنت والجماعت د دوی کتابونو ته الحمدلله ضرورت نه لري. دغه هغه خبرې وي چې د دوی په کتابونو کې امام علي علیه السلام کړي، امام صادق علیه السلام کړي، امام جعفر علیه السلام کړي. راځو یو بل اعتراض ته او ښکرورو دروغو ته چې هغه یې په اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها وعن ابيها باندې ویلي دي. دا مسکینان خو خپل تاریخ نه لري، نو څنګه به په تاریخ باندې پوه سي؟ نه خپل سند لري، نو څنګه به صحیح او کمزوري ورته معلوم سي؟ دوی ته وایي چې تاسو خو نه تاریخ لري نه سند لري، نو کله چې د اهل سنت والجماعت په تاریخ او په سند کې خبرې کوي تر مخ ځان ورباندې پوهویه، کنې بیا به ماشومان در پسې خاندي. انشاءالله دا ویډیو چې اوس ماشومان دي تاسې وګورئ په تاسې پسې به خاندي. په اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها باندې یو درواغ ویلي، یو روایت راوړی ده د ابو داود الطیالسي. أغا قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا على أسماء بنت أبي بكر. أغا اسمك دا ورغلو أسماء بنت أبي بكر فسألناها أو مو بكتنا وكر عن متعة النساء، فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويمك دا متعك ولا په زمانه د نبی علیه الصلاة والسلام کې. تاسې ګوري مسلمانانو درواغ وته دا ظالمان متعة الحج او متعة النساء نه پیژني.
الله اکبر. دا ګوري دغه روایت سي ابو داود طیالسی راوړی ده، دا نسائی راوړی په سنن الکبرا کې 5515 نمبر روایت ده. همدا روایت امام مسلم په خپل صحیح کې هم راوړی ده له مسلم القرینه. قال سألت ابن عباس رضی الله عنهما عن متعة الحج. وسألت ابو داود الطیالسی هغه وهم کړی ده په هغه حدیث کې چې متعة النساء ده، هغه دی هغه وهم ده، دی هغه ګمان ده، دی هغه ګمان داسې سوی. ټول علما محدثین وایي چې هغه دی هغه خپل ګمان ده. همدغه روایت چې مسلم راوړی متعة الحج ده. ته ظالمه متعه د حج نه پیژنې او متعه د ښځو نه پیژنې. هغه ورته وایي چې فعلناها فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم. او بل زه یوه تاریخي خبره درته وکړم. اسما بنت ابوبکر نه ده، ظالمانو دا په مکة المکرمه کې له هجرت نه مخکې له زبیر سره واده کړی و، نکاح یې کړی و. عبدالله ابن زبیر په مکه کې د دې په نس باندې یو په حمل و، نو دا مخکې له دې نه چې هجرت وکړي دې نکاح هم کړي و، واده یې له زبیر رضی الله عنه سره کړی ول، او عبدالله یې په نس ول. کله چې مدینې ته لاړل بیا یې دا زوی پیدا سول. نو دلته چې دوی پوښتنې ځینې کوي هغه متعة الحج ده چې حج درې اقسام لري ای ظالمانو. یو قران حج ده، مفرد حج ده، تمتع حج ده. نو دلته مراد متعة الحج ده، متعة النساء نه ده ظالمانو. الله جل وعلا دې تاسو ته هدایت نصیب کړي. یا اهل سنت والجماعت په کتابونو باندې تاسو درواغ نسی ویلی. د ابو داود الطیالسی دا خبره سیده علما محدثین ورته وایي دا د خپل وهم ده او صحیحه خبره دا متعة الحج ده. او د دې جواب چې موږ متعه د حج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم کړی و، د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې هم کړی و. عمر رضی الله عنه چې د متعة الحج نه منع وکړله، هغه یې په دې خاطر وکړله چې له دغه متعه د حج نه بل بهترین حج چې قارن حج ده. نو مسلمانانو ته دا قارن حج کوي. نو دوی پوښتنه ځینې وکړه چې دا تمتع حج موږ د نبی علیه السلام په زمانه کې هم کول او د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې هم کوله. په دې کې هیڅ دا خبره نشته چې هغه متعة النساء ده. الله اکبر، لا اله الا الله. بل خبره یې دا کړې ده چې عبدالله ابن عباس به خلکو ته فتوا ورکوله د متعې. مخکې مې روایت درته ویل چې علي رضی الله عنه منع کړی ده. کله چې دا خبره د عبدالله ابن عباس علي رضی الله عنه ته ورسېدله چې اوس هم ابن عباس فتوا خلکو ته ورکوي د متعې، نو علي رضی الله عنه ځینې منع کړل چې ای ابن عباس خبر سه چې نبی علیه الصلاة والسلام له متعې نه منع کړي او حرام کړي ده. بیا عباس رضی الله عنه له دې نه راواپس ول. الله جل وعلا دې تاسو ته د حقیقي دین پوهه او هدایت نصیب کړي. اوس د همدغه کس او له ده سره د ژوندي او مړي ټول را یو ځای چې د دوو پوښتنو جواب دې راکړي. دوستانو اهل سنت والجماعت ځوانانو ته هم دا ویډیو تر دوی ورورسوئ، د دې دوو پوښتنو جواب راکړي. د تاسې په من لا يحضر الفقيه کې یو روایت راوړی د لباقیر علیه السلام نه. وای کله چې نبی علیه الصلاة والسلام په شپه د اسراء اسمان ته لاړل، وای جبریل علیه السلام راته وویل، وای نبی علیه السلام وایي یا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. وی الله جل وعلا نبی علیه السلام ته وویل چې ای د ما پیغمبره د تا په امت کې چې کومې ښځې متعه کوي ما وی بښنه ورته کړي. اول سوال مې دا ده په اهل بیتو کې د امامانو کومو ښځو کومو لورانو کومو میندو متعه کړې ده په صحیح سند سره؟ قرآن ته به راځئ، کنځلې به نه کوئ، توهین به نه کوئ، سپکاوی به نه کوئ، په قرآن کې مو زور ووهئ، په خپلو کتابونو کې مو زور ووهئ. ګوره دلته څومره یعنی د اجر و د ثواب خبره ده. و امام باقر وایي چې الله جل وعلا و جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته راولېږل او ورته وویل چې ان الله تبارک وتعالی یقول، وای الله درته وایي انی قد غفرت، بشک ما بخنه کړي هغه چاته د تا په امت کې ښځې ښیي، للمتمتعین من امتک من النساء. تاسې نه پوښتنه دا ده چې دا متعه کول د خیر کار ده، د ثواب کار ده؟ که چیرې مو جواب دا وي چې و د خیر و د ثواب کار ده، لکه په دې روایت کې چې له امام باقر نه تاسو په کتابونو کې راغلی دي، کوم امام کړي ده؟ امام علي کړي؟ امام حسن و حسین کړي؟ آیا د هغو ښځو کړي ده؟ آیا د هغو لورانو د هغو میندو کړي ده؟ د دې په صحیح سند سره یو روایت درنه غواړم. په بل روایت کې وسائل شیعه کې راځي، تاسې دې ته وګورئ مسلمانانو ورونو. وسائل شیعه کې عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال، وجعفر الصادق عليه السلام ما من رجل تمتع ثم اغتسل، یو څوک متعه وکړي او بیا غسل وکړي، الا خلق الله من كل قطرة، لدی هر څاڅکي چې غسل کوي لدی هر څاڅکي نه یوه قطره اوبه تویږي،
نو لدین 70 ملکا او یا پرشتي وای الله جل وعلا د یو څاڅکي اوبو نه پیدا کوي یستغفرون له الى یوم القیامه تر قیامت پورې بخښنه ورته غواړي. اوس غوږ سیه ویلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه او په هغه چا باندې لعنت وایي دا ملایکې وایي په هغه چا لعنت وایي چې چا متعه نه وي کړې. ښه پوښتنه مې دا ده که امامانو متعه کړې وي امام علي علیه السلام امام صادق امام حسن و حسین 12 امامانو متعه کړې وي د دوی ښځو متعه کړې وي د دوی میندو متعه کړې وي د دوی خویندو لورانو متعه کړې وي په صحیح سند سره راته وښیاسته او که یې نه وي کړي نو د تاسې کتابونه وایي چې په امام علي باندې ملایکه لعنت وایي د تاسې کتابونو لیکلي چې په امام حسن و حسین باندې ویلعنون متجنبها څوک چې دا کار نه کوي د ملایکه وي لعنت ورباندې وایي. دوستانو دوی ته دا 2 پوښتنې غواړم چې نور یې اسانه کړم او دوی ماته جواب په اساني سره راکړي. متعه ثواب لري که ګناه لري؟ که چیرې مو جواب دا وي چې متعه ثواب لري او د تاسې په روایاتو کې راځي چې په شپه د معراج د اسراء په شپه جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته راغلل من لا یحضر الفقيه کې دا روایت د تاسې چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته ویل چې په تا په امت کې څوک متعه کوي دې ته مې بښنه کړي. ښه په بل روایت کې راځي وایي که څوک متعه نه کوي وسایل شیعه نو په دې باندې او یا پرشتي په زرهاو پرشتي په دغه کس باندې لعنت وایي. دا فضیلت د متعې ده. اوس سوال مو دا ده چې دا دومره فضیلت متعه لري امام علي امام حسن امام حسین زین العابدین باقیر سجاد موسی الکاظم امام صادق امام الهادي په دې کې کومه یو متعه کړې ده په صحیح سند سره یې راته پیش کړې کنځلې او توهین سپکاوی به نه کوئ. د امامانو کومو ښځو متعه کړې ده کومو لورانو یې متعه کړې چې دونه اجر و ثواب پکې وي؟ که مو جواب دا وي چې هغوی نه ده کړې نو څنګه یې نه ده کړې چې دونه اجر و ثواب پکې شته. دا اجر و ثواب تاسې غواړئ د ځانو دپاره او امامانو د ځانو دپاره نه غوښتل. بل امام صادق علیه السلام وایي دا کار د متعې په موږ کې څوک نه کوي مګر زانیان یې کوي. لا تفعلوها عندنا الا الفواجر مخکې مې حواله درکړې ده. آیا د تاسې ښځې او نارینه چې متعه کوي د امام صادق علیه السلام په خبره دا زانیان دي زنا کوونکي دي او که نه دي؟ دا 2 سوالونو جوابونه ماته راکړي.